د المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها نکاح په کم عمر کې ولې شوی و او د دې وجه څه وه؟ ملګرو، دا اعتراض اکثر ملحدین له طرفه په مسلمانانو باندې کیږي. صرف ملحدین نه بلکې دنیا کې څوک هم د اسلام او مسلمانانو سره دښمني او تعصب ساتي نو هغوی ضرور داسې قسم اعتراض کوي. ان شاء الله نن به موږ عقلي، شرعي او ساینسي طور باندې د دې اعتراض جواب کوو او په دې حوالې سره چې څومره مشکلات پیدا کیږي کوشش وکړو چې هغه دفع کړو. نو راځئ زموږ سره. دا د سن 1939 عیسوي واقعه ده. یو ورځ هسپتال ته یو ماشومه راوړی شوه. د دې سره موجود خلکو د دې ماشومې د بیمارۍ څخه شکایت کوو، لیکن ډاکټرانو د چیک اپ نه بعد چې کوم انکشاف وشو نو هغه ډېر حیرانونکی و. ډاکټرانو وویل چې دا پریګننټ ده، یعنې دې ته د بچي شکایت دی. نو دې انکشاف خلک ډېر په حیرت کې واچول. د لینا په نوم باندې د دغې ماشومې نه یو صحتمند بچی پیدا شو او دې ته په عالمي سطح باندې په کم عمر کې د مور جوړېدل هغه اعزاز حاصل شو چې په کوم وخت کې د دې ماشوم پیدا شو نو په دغه وخت کې د دې عمر 15 کاله و میاشتې او 21 ورځې و. کېدای شي تاسو به سوچ کوئ چې د ماشومه به د دې بچي له پیدا کېدلو نه بعد وفات شوي وي، لیکن نه، داسې نه ده. د لینا په نوم باندې دغه ماشومه نن هم ژوندی ده او هر چې د دې هغه زوی و نو هغه په دنیا کې 40 کاله ژوند تېر کړو او د هغې نه بعد وفات شو. ډاکټرانو ویلي و چې دا ماشومه د 3 کالو په عمر کې بالغه شوې وه. نو ملګرو، دا د دې صدۍ قصه ده، څه 1400 کاله پخوانۍ واقعه نه ده. عایشه رضی الله عنها د خپل نکاح بیان په خپله په یو اوږد حدیث کې کړی دی. په هغې کې دا فرمایلي دي چې په دغه وخت کې زما عمر 9 کاله و. دا روایت په صحیح بخاري کې رانقل دی او په دې کې صراحتاً د عمر بیان شوی دی. نو ملګرو، د المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها په دې نکاح باندې چې کوم اعتراضونه کیږي دا ټول غیر اخلاقي او غیر ساینسي دي. د دې اعتراضاتو څه سره خپې نشته. په بخاري او مسلم دواړو کې نقل دي چې د عائشه رضی الله عنها عمر 9 کاله او د واده په وخت کې. بعضې خلک د دې خبرې نه انکار کوي او دا وایي چې نه، د دې عمر 9 کاله نه و بلکې 19 کاله و. خو ملګرو، په دې خبر باندې هیڅ قسمه دلیل نشته. د عمر بیان په صحیح حدیث کې راغلی دی او د دین یو صحابي عقل سړی چېرته هم انکار نشي کولی. راځئ ملګرو اندازه لګوو چې د ملحدینو څه اعتراض کېدلی شي په دې احادیثو باندې. موږ له دې خلکو نه تپوس کوو چې آیا په کومه عمره کې واده کول د قرآن خلاف دي؟ آیا په کومه عمره کې واده کول ساینسي اعتبار سره ناممکن دي؟ یا په کومه عمر کې واده کول اخلاقي اعتبار سره غلط کار دی؟ اول خو راځو که قرآن ته وګورو نو په دې کې د واده لپاره صرف د بلوغت شرط بیان شوی دی، نور د عمر هېڅ تقید نه دی لګولی شوی. یو ماشوم د بالغ کېدو دپاره د هېڅ قسم عمر اندازه نشته. بعضې علاقو کې ماشومان زر بالغېږي او بعضو کې لیټ، یعنی د بلوغت دپاره هېڅ قسمه معیار مقرر نشته، بلکې د دې تعلق انسان د عادات و محافل او علاقو سره وي. ساینسي لحاظ سره هم د دې دپاره څه خاص وخت نه دی مقرر کړی شوی. د ټولو نه کم عمر دغه ریکارډ کړی شوی دی کوم چې ما تاسو ته بیان کو په دې تېر شوي واقعه کې، یعنی 3 کاله. نور د عمر بعضې علاقو کې سیوا کېدلی هم شي، لکه 11 کاله یا 14 کاله. بلوغت دپاره درمیانه چې کم عمر دی نو هغه 11 یا 12 کاله دی. مطلب دا دی چې اکثر ماشومان په دې عمر کې بالغېږي. هر چې د بلوغت دپاره قانوني طور باندې 13 کاله مقرر کړی شوي دي نو د دې بلوغت د طبیعي عمر سره هېڅ تعلق نشته. که سړی وي او که زنانه، چېرته هم د دوی په بالغ کېدو کې 13 کاله نه لګي، بلکې د دې عمر نه مخکې دوی بلوغ ته رسي. او دا خبره په ساینسي دلایلو سره ثابته ده. یعنی که اعتراض دا وي چې د عائشه رضی الله عنها عمر کم او دا کافي نه و نو دا خبره د دنیا په هر پیمانې سره دروغجنه ثابتېږي. عائشه رضی الله عنها د دغې ماشومې نه 4 کاله مشره وه، د کمې چې د 15 کالو په عمر کې بچی شوی و. او د بلوغت دپاره چې دنیا کې کوم درمیانه عمر دی یعنی 11 کاله، د هغې نه 2 کاله کشره وه. نو د عائشه رضی الله عنها نکاح د 9 کالو په عمر کې دا خبره ناممکنه خو پرېږده، بلکې حیرانتیا وله خبره هم نه ده. همدا وجه ده چې د دغې زمانې هغه مشرکین مکه او نورو کفارو چېرته هم په دې خبره اعتراض نه دی کړی. سره له دې نه چې نه سبا د ملحدینو په نسبت سره په هغوی کې عقل هم سیوا و او اسلام سره په دښمنۍ کې هم ډېر تیز و د دوی په نسبت سره. نو دا اعتراض هغه څوک کوي چې د بلوغت دپاره 13 کاله طبیعي عمر ګڼلی دی، حالانکې دا عمر د معاشرې د اصلاح دپاره مقرر کړی شوی دی. مثال په طور که 15 کالو هلک چېرته یو سړی قتل کړي نو دې قاتل ته به موږ بالغه وایو یا نابالغه. نو د دې مسلې د حل لپاره احتیاطاً 13 کاله عمر مقرر کړی شوی دی چې د هغې موافق بیا مجرم ته سزا ورکړی شي. او نن سبا چې په موږ باندې دا خبره ډېره ناشنا لګي نو د هغې وجه زموږ معاشره او رواجونه دي. کله چې انسان د خپلې معاشرې او رواج خلاف یو کار ویني نو ضرور په هغې باندې حیرانېږي. لکه مثال په طور کله چې موږ چینیان د مارانو، چندخانو او نور داسې ځناورو په خوراک باندې وینو نو موږ څومره حیرانېږو. د هغې وجه دا ده چې زموږ معاشره او رواج د هغوی نه ډېر زیات بدل دي او د هغوی دا کار موږ ته ډېر ناشنا ښکاري او هغوی د خپل دې کار سره عادت دي، ځکه چې دا د هغوی معاشره ده او رواج دی او دا کار هغوی ته داسې ناشنا نه ښکاري. که ته د خپلې معاشرې جایزه واخلي نو ډېر شاته تلو ته ضرورت نشته. د نن نه 15 یا 50 کاله مخکې به په پاکستان کې د 11 یا 14 کالو په عمر کې د ماشومانو ودونه کېدل. دا یو رواج و په دغه وخت کې. نو په دې معاملاتو باندې د حیرانېدلو دپاره تا ته د دیني، ساینسي، اخلاقي تعلیم ضرورت نشته،
بلکې د معاشري د رواجونه کوم چې مسلسل بدلیږي را بدلیږي د ستر حیرانولو لپاره کافي دي. ته چېرته په خپل معاشره کې د غوښې په خوراک باندې پابندي ولګوه او بیا 500 کال پورې دا رواج په خپل معاشره کې قایم وساته، نو بیا که ته چېرته یو سړی د غوښې په خوراک باندې ویني، نو زه ته په یقین سره وایم چې ته به دومره حیرانېږي او کرکه به محسوسي څومره چې د چای نه ولا د خوراک نه تا ته کرکه محسوسیږي. بعضې خلک وایي چې په کم عمره کې د ماشوم عقل نه وي، دې وجې نه دوی په خپل حق کې صحیح فیصله نشي کولی. نو دلته سوال دا دی چې دې عقل به موږ ته څنګه پته لګي؟ د دې لپاره خو څه پیمانه نشته چې په هغې سره یې موږ معلوم کړو. بعضې خلک داسې وي چې ډېر په کم عمره کې دا صفې هم لري چې د 500 کالو سړي له شکست ورکولی شي په عقل کې، او د بعضو خلکو ټول عمر په بې عقلۍ کې تیر شي. محمد بن قاسم ته ګوره، د 18 کالو په عمر کې راځي او سیند فتح کوي. آیا دا عجیبه نه ده؟ نن سبا خو که چېرته د 18 کالو ماشوم له 100 روپۍ ورکړي او بازار ته د سودا لپاره ولېږي، نو کېدای شي چې هغه د پیسې ورکړي او خالي لاس کور ته واپس راشي. زما 22 کاله عمر دی، زه چې کله د 18 کالو ومه نو ما په دې خبره یقین هم نشو کولی چې محمد بن قاسم څنګه به دومره کم عمره کې سیند فتح کړی و. دا څنګه ممکن کېدلی شي؟ نو دا د انسان کمزوري ده چې هغه چې عقلي برتري نشي برداشت کولی. نو د ملحدینو مسله دا ده چې هغوی صرف هغه څه مني کوم چې د هغوی د عقل سره موافقت لري، کوم کار چې د هغوی د عقل خلاف وي نو هغوی خو یا له دغې خبرې نه انکار کوي یا هغې له د اتفاق نوم ورکوي. په کم عمره کې د یو انسان عاقل او بالغ کېدل دا څه ناممکنه نه ده، او که دا خبره ته چېرته نشي هضم کولی نو دا ستا خپله مسله ده. نو ملحدین دا وایي چې د 9 کالو په عمر کې ماشوم عقلمغله وي، دا په خپل حق کې فیصله نشي کولی، بلکې دا د خپلو مشرانو په مرضۍ باندې چلیږي. نو که د دې فلسفې سره زه متفق هم شمه، نو د دې خبرې فیصله به څوک کوي چې د ماشومې د عقل په کم عمر کې راتلو واله دی؟ تاسو له بیا په کار ده چې ساینسي اعتبار سره د عقل لپاره معیار ثابت کړئ. او که چېرته یو ماشوم 13 کالو ته ورسي او بیا هم هغه عقلمند نه وي، نو آیا د دې د واده په اخلاقي اعتبار سره غلط وي؟ که 36 کال عمر کې هم د عقلمند نه شوه، نو بیا او فرض که چېرته یو زنانه دماغي مریضه وي او ټول عمر دپاره د عقل نه محرومه وي، نو آیا د دې نکاح هم نه کیږي؟ دا به غیر اخلاقي وي. د اخلاقیاتو دپاره معیار په مذهب او خاص کر په اسلام کې چې څومره موجود دی دومره په بل یو ځای کې هم نشته دی. دغه ملحدین کوم چې دغه مغربي معاشري واله دي یا د هغوی نه متاثره دي، دوی له پکار دی چې لږ سوچ وکړي. امریکا، برطانیا، کینیډا، جرمني، ډینمارک او د دې نه علاوه چې څومره یورپي ملکونه دي، په دې کې هر 3 یا 5 زنانه ضرور د جنسي زیاتي ښکاره کیږي. دوی وایي چې په دې خبرو سره زموږ مقصد په دنیا کې امن راوستل دي او هر څه د خپل حق رسول دي. لیکن تاسو دوی معاشرو ته وګورئ، حیران به شئ ملګرو. د 3 کالو عمر نه واخله 560 کالو په عمر کې د زنانو ریب کیږي، د هغوی بېعزتي کیږي، هغوی وژلی کیږي. د 9 کالو په عمر کې یو ماشوم واده نشي کولی. تاسو دغه نکاح خلاف اواز اوچتوئ او اعتراضونه کوئ، لیکن بل طرف ته د ماشومانو سره زیاتې کیږي، د هغوی ریب او بېعزتي کیږي، د هغوی غم ولې نه کوئ؟ دنیا کې امریکا په اول نمبر باندې ده چې دې کې اکثر د زنانو سره زیاتې کیږي. آیا دغه اخلاقیات دي له کوم نه چې دوی موږ متاثره کوي؟ څومره وقار، عزت او اکرام چې زموږ په معاشره کې د زنانو کیږي، نو تاسو د هغې تصور هم نشئ کولی. نو ملګرو، د عائشې رضی الله عنها د نکاح د ټول امت دپاره فایدې والا ثابت شوی دی. د دې زنانه د لاسه امت ته څومره دین او علم رسېدلی دی، د دې خبرې اندازه هغه څوک لګولی شي چا سره چې د دین قدر وي. نور په کم عمره کې د یوې زنانه بالغه کېدل یا د هغې نکاح کېدل داسې ناشنا خبره نه ده، بلکې دې باره کې خو تاریخ کې ډېر واقعات مشهور دي. لکه امام شافعي رحم الله نه یو روایت را نقل دی، هغه وایي چې په یمن کې ما د یوې زنانه باره کې اورېدلي وو چې هغه د 9 کالو په عمر کې واده شوې وه او د 10 کالو په عمر کې د هغې بچی پیدا شوی و. بیا د دې د ماشومه د 9 کالو په عمر کې واده شوه او د 10 کالو په عمر کې د هغې ماشوم پیدا شو. یعنې دغه زنانه د 21 کالو په عمر کې نیا شوې وه او د هغې نوسو په دنیا کې ژوند کوو. د دې نه علاوه نور داسې ډېر واقعات شته دی، خو حاصل دا دی چې داسې قسم خبرونه متاثره کېدل نه دي پکار. څومره تهذیب اخلاقیات چې موږ د زموږ دین ښودلي دي نو دومره په یو معاشره کې هم نشته دی ملګرو.